کتونکو بوک هړتال دا شروع کیږي. د لغړی اتحاد جنرال سکرټري غوث الله جان اول د واره دا د خیمې ته راورسېدی. د خپل په بوک هړتال کې اوس کښېني. خدای دې خیر پېښ کړي. غوث الله سره پر څنګ دغه ملګری هم دا دی په بوک هړتال کې کښېنستی. اوس به راځو د غوث الله سره باره معلومات کوو. غوث الله جان دا دی کښېنستی. راځو دسته پوښتنه کوو. مشره د بوک هړتال خیمه راوړل ته یې دلته مې کښېښوله او ته رالې د ګردو د مخه کې کښېنستلې. آیا ته هم بوک هړتال کې کښېنې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل زموږ د وطن دپاره زموږ سرونه قربان دا خو صرف بوک هړتال دی چې زموږ جنازې د دې ځای څخه پورته شي موږ پروا نه کوو. بالکل موږ به بوک هړتال ته تیار یو د وطن دپاره د ولس دپاره موږ هر ستړي ته و هر مشکل ته تیار یو. بالکل موږ په دلته چې کومې ریلۍ کړي دي دلته ریاست زموږ په ریلۍ و زموږ په هړتال و زموږ په پرلت 3 میاشتې اووه شپې کېږي چې کوم ریاست دی دا سر نه په خلاصوي. نو موږ مجبور یو اوس موږ د خپلې مجبورۍ د خپل ولس د نفس تنګۍ څخه موږ بوک هړتال شروع کوو چې زموږ مطالبه نه وي هلته زموږ بوک هړتال به جاري. ستا سره مشره دلته نور څوک په بوک هړتال کې فلحاله څوک کښېنستل؟ اوس ما سره حبیب الله را سره دی، کندو را سره دی. دا زموږ معذوره لالی دي چې پښې معذوره دي چې معذوره لا کې کښېني. نو نور خلک هم نور سره شته څوکه څوکه ورسره روان دي کښېني. تر کومه وخته به کې ناست یې؟ تر هغه وخته به موږ کېناست چې زموږ مطالبه چې زموږ کوم د باډر د پاسپورټ فیصله یې کړې چې واپس ته نه اخیستل شوې موږ به 3 ساعته دلته په دې احتجاج کې ناست یو. خدای مو ژوندي لره.